ځکه الله تعالی ورته ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، ای انسانانو دا بچان او دا زنان ستاسو دشمنان دي، فاحذروهم، د دې د دشمنۍ سزا نه وګورئ. دا می قبر در خرافی، دا می آخرت در خرافی، دا می د الله تعالی حضور ته د عزت بجای د رسوایی په شکل باندې پیشئی. ګوره یا دا یو حقیقت دی چې دا حالاتو سموږ په یو شکل نه خلاصیږو. دا حالات موږ او تاسو ته ګوري، دا حالات زموږ او ستاسو سفر دی او زموږ د دې حالاتو سره مخامخ کېد چې هر منټ تیریږي، هر سکند تیریږي، هر غنټه تیریږي، هر ورځ تیریږي، هر کال تیریږي، هر زمانه تیریږي. موت او ورځ په ورځ دې حالات ته نږدې کېږو. او د دې حالاتو سره تر اوسه چا ځان نه دی ګرځولی. زه وایم که دا حالات په حکومت باندې ګرځېدی، نن به فرعون له مرګ نه وی راغلی چې هغې د مځکې پر اکثره کره باندې حکومت راوستی. هغې به دا دعوې کولې انا ربکم الاعلی. که دا مال د مال و دولت په خاطر باندې په غفلت کې مه راځئ چې هر څومره د دنیا پیسې ولرې، د پیسو په ذریعه د دې حالاتو څخه که څوک خلاصېدی، نن به قارون خلاصوی وی، لیکن هغه درننه په مځکه باندې الله نه باسي. په حکمت و چالاکي، په هوښیاري و دانایي که څوک خلاصېدلی، لقمان به خلاصوی وی. او په زور و قوت رستم و اسفندیار چې هغې به ولاړې درختې د برو ونیولې د ریښو څه به یې کښلې. تاسو ورسئ د هغې اندامونه قبرونو په کم شکل زله جلا کړو، د هغې لاس و پښې په کم شکل، د هغې سر و مازغې سره څوک. که په دواو علاج خلاصېدی، نو بیا به افلاطون او جالینوس ته مرګ نه وی راغلی چې هغې د ټولې زندګۍ لوی طبیبان ول، د هغې سره علاجونه ورسره وو. او که په حسن و شایست وی، بیا به د دنیا حسینانو، د دنیا شایسته مخلوق، د دنیا ځوانانو او د دنیا شایسته زنانو له مرګ نه وی راغلی. لیکن تاسو ورسئ په قبرو کې د هغې سترګې پر دې مخانو راوبهېدلې او د قبر چینجي د هغې په سترګو په خولو کې ډېرې جوړې کړلې. مرګ په یو شکل د چا څه نه ګرځي. که چیرې په محبت مرګ د چا څه ګرځېدی، کمې مور به خپل بچی په دې تورو خارو کې ایښی وی. که په وفا باندې خپل مرګ د چا ګرځېدی، کمې زنانې به خپل خاوند یې قبر ته ورشو کړی وی. لیکن مرګ یو حقیقت دی، دا په یو شکل د چا څه نه ګرځي. دا د دماغ نه ایستل، بلکې د ځان د سفاره دا فکر کول، التجافي عن دار الغرور، د دې دوکې د کوره سره ځان راټولوه، والانابة الى دار الخلود، د هغې همیشتوب کور ته ورځ په ورځ توجه برابروه، والاستعداد للموت قبل النزول، چې ورشوه سوی نه یې، د هغې څه مخکې ځان له توشه و تحفه برابره کا، د ځان دپاره تحفه برابره کا، بغیر د تحفې څه دې قبر ته مو ورشوه کېږه. زه ډېر ځله دا حضرت ابوبکر یو قول پیښوم، هغه وایي که څوک دې قبر ته من دخل القبر بلا زاد، که بغیر د توبې و د توشې و شوه سوې، فکأنما رکب البحر بلا سفینة، لکه سړی چې په بې پایانه سمندر کې بې کښتۍ غوټس. او دا د اوبو سمندر نه دی، زما د الله په ذات قسم، دا د الله تعالی د عذابونو سمندر دی. چې الته حالات داسې راځي چې سترګو نه یې لیدلي، الته حالات داسې راځي چې غوږو نه یې اورېدلي، الته حالات داسې راځي چې د انسان په دل و دماغ کې د هغې فکر و تصور در اوسه چا نه یې راګرځولی. نو دا خبرې دا په دماغ کې لږ راګرځوئ. د انسان دپاره د قبر لوی د قبر در منزل لوی ریکاوټ هغه د دنیا غفلت دی، چې د انسان زندگی د دنیا په غفلت کې تیره سي، او د دنیا غفلت انسان د تباہی او د هلاکت سره مخامخ کوي.